د طرابلس زمریان شپږمه برخه. د ایمان، جهاد او حریت داستان. د طرابلس زمریان. د حق، عزت او ازادۍ جګړه. د طرابلس زمریان. د وطن، ایمان او تاریخ زمریان. د طرابلس زمریان داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د طرابلس زمریان داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې د خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اوریدل زبیر وویل ته مطمئن اوسه، حارث ورور مې د خپل ګروپ مسؤل ټاکلی دی او هغه د خپلو تجربه کار ورونو سره ستاسو د قومندې لپاره تیار او آماده دی او په هغې میانه څوکه کې د غره یې سنګر نیولی دی. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورئ انشاءالله تعالی. حسن، خدای دې وکړي چې نور مؤمن مجاهد ورونه پرې څخه هم کومک راسي او خدای دې وکړي چې پر وخت راسي. د مجاهدینو تعداد ډیر کم دی، پناه خدای ته ورونو. زبیر فکر مه وه حسنه، انشاءالله راځي، خدای زموږ مددګار دی. موږ د خپلو مجاهدینو په شجاعت او دلاورۍ یقین لرو، ځکه هغوی ټوله د خدای په لاره کې قربانۍ لپاره حاضر دي. حسن، بلې زبیره، موږ په منځ کې داسې څوک نسته چې د خدای په لاره کې د شهادت په مینه مست وي. ایټالویان هغه وخت کولی سي له دغه ځایه تیر سي چې زموږ په جسدونو پښې کښېږدي. زبیر بېشکه راځه نور لمونځ قضا کېږي، راځه چې سنګرو ته وګرځو. خدای په امان حسنه، خدای په امان زبیره. او یو بل یې په غېږ کې ونیول، دواړو فکر وکړ شاید دغې اخرنۍ د خدای په امانۍ وي. سهار روښانه سو، په نږدې کوچني کلي کې 30 یا 40 کوره آباد وو او خلک د معمول په څیر په ورځني کارونو بوخت وو. خلک په ځمکو کې او ښځې د کور په کارونو اخته وي. نجونو د سا څخه چې د مسجد مخې ته واقع وو اوبه وړلې او په یوه پراخ میدان کې یوه مدرسه وه چې د کوچنیانو په لوړو اوازونو درس پکې وایه او له هر څه بېخبره په زړه کې دا هم نه ګرځېدل چې مرګ به یې په سرونو ګرځي. ناببره یوه تیاره چې ډېره کښته پرواز یې درلودی د دوی پر سر ښکاره سول. مرګانې چوپتیا ډېر ژر هر ځای حاکمه سول. هر ځای د کافرانو تیارې ته په ځیر کتل او هر یو بمبار ته منتظر. لیکن تیارې یو دوه دوره ووهل او بیرته له نظره ورکه سول. ټولو خلکو یو ځل بیا د هوسایي ساه وکښل. څوک نه پوهېدل چې تیاره د منطقې د څارنې د اوضاع د کشف لپاره راغلی وه چې وویني مجاهدینو یې په لاره کې موانع ایجاد کړي دي او که نه. تر اوسه لا نیم ساعت د تیارې د راتګ څخه نه و تېر سوی چې زړه پوش، ارادي او ویرونکي غږونه او د کافرو ایټالوي عسکرو سره منطقې ته راورسېدل. په دغه قوه کې د اسانو سپاره هم شامل وو چې د اسانو د نعلونو ټکار په ځال ارزوله او د سترګو په رپ کې یو کوچنی کلی محاصره کړ او وینه چونکي تورن فالوي د سپاره نظامیانو رهبري په غاړه درلوده. سپیالو کلي ته داخل سو. نجونو چې ولیدل په تلوار یې کورونو ته ننوتل. خلک د بوتانو په څیر هر یو په خپل ځای وچ کلک ولاړو. د مدرسې ماشومانو په چوپتیا او په قهرجن نظر د ایټالوي کافرو وحشیانو و طرف ته کتل. ابو داود د مدرسې استاد چې یو سپین ږیری او ډېر ضعیفه و د خپله ځای ولاړ او د درس له اتاق څخه خارج سو. صلیبي تورن سپیالوي امر وکړ چې دا ټول نارینه دي د کلي په میدان کې راجمع سي. صلیبي ایټالوي عسکرو هم د کلي ټول خلک په میدان کې راجمع کړه. یو ایټالوي وحشي عسکر استاد ابو داود راکش کړ او په میدان کې وغورځاوه. د ابو داود د شاګردانو د دغې صحنې په لیدلو نارې کړې او په ژړا یې شروع وکړل. د حیوان صفته سیپالو نظر د هغو ماشومان خواته ور واوښت او په خپلو دوزخي ناولو شونډانو یې یوه زهرجنه خندا وکړه او د ماشومان خواته ودرېدی او په میدان کې راټولو خلکو ته یې وویل ای سپیانو، تاسو فکر کړی دی چې د ایټالویانو په مقابل کې به بغاوت او پاڅون وکړئ او بیا به ژوندي هم پاتې سئ؟ په خپلو چرکیانو ډېر اعتماد لرئ. غږ ور وکړئ چې هغوی ووینو چې کوم یې وې تاسو د مرګه خلاصوي. ابو داود په مطمئنه لهجه ځواب ورکړ ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی. تورنه که زموږ مرګ ستاسو په لاس وي دا زموږ تقدیر دی. موږ د خدای شکر په ځای کوو چې د هغه په لاره کې مرو او د هغه دپاره د خپلې ازادۍ خپل ځانونه قربانوو. کافر تورن یوه ویرېدونکې قهقه خندا وکړه او ویل
ای شیطانه دعا وکړه او له خدایه دې وغواړه تا لره د راغلي حتمي مرګ څخه نجات درکړي. ابو داود زما خدای په هر ځای او هر شیبه کې حاضر دی او ای کافر تورنه غوښتلو ته ضرورت نشته، هغه په هر شي خبر او د هر څه لیدونکی دی. الله اکبر. د ناولي او کسب تورن د ټوپک له خولې څخه یوه لمبه ووته او مرمۍ د ابو داود په با ایمانه سینه کې وموښته او څو لحظې وروسته یو کوچنی د وینو لیکه په قمیص را روانه سوه او قمیص یې هم په وینو رنګ کړ او په ویلو یې د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د ځمکې په مخ را پرېوتې او کوچنیانو په ژړا نارې کړې الله اکبر الله اکبر. د الله اکبر پر لپسې کفر لړزونکو نارو په ځا په سر اخیستې وه چې بېدینه تورن د اور امر صادر کړ او له هر جانب څخه د مرمیو د اورېدلو غږونه راپورته سول او د بېګناه مسلمانانو جسدونه یو په بل پسې لوېدل او په شهادت رسېدل. افسوس نن د پرون په هنداره کې او پرون د نن په هنداره کې سفیان په فاتحانه انداز د کوچنیانو د طرفه ورغلي 11 کلن هلک په ډیر سرعت ور وځغستل او په ډیر زور یې د سفیانو په مردار مخ ورتوب کړل او ملګرو د الله اکبر په نارو سره بدرګه کړه. سفیانو د ډیر قهر د لیوونو په څیر د ماشوم پر تندي د خپلې توپنچې ټک وکړ او یوه لحظه وروسته د ماشوم معصوم جسد څو قدم وړاندې په خاورو کې لغړېدی. تورن سپاهلو خپلو وحشي عسکرو ته امر وکړ یوسئ دغه د مارانو چیچان او څو دقیقې وروسته 22 ماشومانو جسدونه د خاورو پر مخ په وینو ګلغون پراته وو. بأي ذنب قتلت. د طرابلس خاوره د معصومو انسانانو په وینو رنګېدله اوبه سول او په نږدې آینده کې به د اسلامي انقلاب درخت میوهداره کړي د ایمان د کورنۍ دغه نوي نهلانو د خبیثو بې حیا سترګو چې د ظلم او وحشت سمبول وي په مخ کې د ایمان او ازادۍ په لاره کې د شهادت معصومانه جام پر سر پورته کړ. انا لله و انا الیه راجعون. د معصومو کوچنیانو میندو طاقت ونسو لسر او لسی پښې و طرف ته د مدرسې په ځغاسته ولاړې، لیکن کافرو ایټالویانو هغه چې تر اوسه هم وینې څښونکي دي او د پخوا په څېر افعال او اعمال د اسلام او مسلمانانو په وړاندې د دیموکراسۍ تر پردې لاندې سر ته رسوي، د برچو په زور هغوی پرې نښودلې چې د خپلو ځګر د غوښو دیدار وکړي. بعضې یې تر ویښتو نیولي او زغره لرونکي موټرونو ته یې وروغځولې او څو شېبې وروسته یې دغه کوچنی کلی پرېښوی. یوازې له کلي څخه دود د اور په ملګرتیا پورته کېدی. د کورونو سامانونو خو لا دمخه د بشریت او بشر دوستۍ دروغجنو صلیبیانو صلیبي ایټالویانو یرغلګرو په تاراج او هرج او چورګوړي وو. په دغه حمله کې د ایټالوي یرغلګرو د ظلم او بربریت لومړی داستان و. د طرابلس وګړي هم لکه چې د نن په څېر ترهګر او ترورستان و، نن خو هر څه تر همدې نامه لاندې کېږي. څرنګه چې په دغه منطقه کې په یوه پراخه او وسیع ځای کې واقع وه، مجاهدین ونه توانېدل مقابلوي تدابیر ونیسي او د بې دفاع خلکو څخه دفاع وکړي او د راغلي اور مخنیوی وکړي. خپله مجاهدین او د هغوی وسلې هم کمې وې او د مقابلې کفایت هم نه درلود. له یوه طرفه تورن سپیالول او له بل طرفه تورن برونو په عامه وژله او په وحشانه چور سره د جبل خزر د ارتفاعاتو په لوري پرمختګ کوي او په هر هغه څه چې په مخ ورتلل د منځه وړل او تباه کول. د جبل خزر شنې درې او تپې د ریګونو تر لمنو پورې رسېدلې وې چې د ریګونو په شروع کېدو سره دغه لړۍ پای موندې. د سینوسي مجاهدینو دغه درو په شاوخوا کې په خپلو سنګرونو کې د ایټالوي یرغلګرو انتظار ناست وو. ایټالوي قواوې لا تر اوسه په ریګ او هوارو منطقو کې روان وو چې د دوی د کشف تیارې په فضا کې راښکاره سوې چې ډېر ښکته یې پرواز کوه. شاوخوا منطقې برس کړې، ولې دا چې څه شي د دوی د اشتباه راپورته کړي ونه لیدل او نه هم د مجاهدینو یو سرک تر سترګو کېده بیرته ولاړې. او دا موضوع د ایټالویانو لپاره نه دا چې حیرانونکي بلکې د باور څخه لرې وه. تر اوسه لا تورن سپیالو او تورن برونو یو ځای په تلوار سره د جبل خزر په طرف حرکت کوي چې ناببره د یوې له شا څخه د هغو د دوو تیارو څخه چې تللې وې په یوه پیر وسو. د پیلوټ له تلاش سره د تیارې څخه دود هوا ته پورته سو او په منځ کې د ریګ را پرېوته. په ایټالوي پوځیانو د فلج حالت راغی. سمدستي د حملې وروسته مجاهدینو د هغه تپې له شاخوا څخه حمله شروع کړه او د مرمیو باران د ایټالوي عسکرو شاخوا ته په اورېدلو شروع وکړه. دوهمې تیارې هر څه بمان چې په سینه کې درلودل په یو وار په تپه وغورځول. په ځا باروتو بوی او تور دود ونیوله. په دې منځ کې یوازې یو مجاهد په خندا او لوی خدای جل جلاله ته شکر کشونکی په ډیر چټک ډول له پورته څخه کښته طرف ته روان و. دغه مجاهد باندېدلی و چې په یوازې سر ایټالویانو ډیر عسکر مهمات او یوه تیاره له منځه یوسي چې ورته ډیر کسان په کار و او دغه مجاهد
حسن و د ایټالوي عسکرو مخکینی ټولۍ چې د مرګ له تپې څخه تېره سوې سمدستې د رسته طرف څخه ورباندې د مرمیو باران شروع سو. د حملې د یوه کوچنۍ غره له څوکې صورت ونیوی. یو تعداد ایټالوي عسکر مخکې له دې چې د تیښتې وخت پیدا کړي د درخت د بلګو په څېر ججېدل، تېرېدل، اسانو خپل سپاره غورځول او تښتېدل. د هرج و مرج حالت و اشغالګرو زرپوشونو په ډېر سرعت سره د غرونو وسوکو ته مخان سم او په ګولیو ورولو شروع کړل. پیدا ایټالوي عسکرو موزوګانې ونیولې او د درندو وسلو خولې د غره و طرف ته سمې کړې. د نیم ساعت په حدودو کې د اور ورولو تبادله روانه وه. وروسته په ځا یو مرګونی سکوت ونیول. ایټالوي عسکرو څه وخت وروسته یو ځل بیا غر تر اور لاندې ونیوی او پرمختګ ته ادامه ورکړه. کله چې د غره بل طرف ته ورسېدل بیا له 3 مجاهدینو چې شهیدان سوي وو بل هیڅ شی ونه لیدی. ایټالوي عسکرو د شهیدانو جسدونو ته اور واچوي چې په همدې وخت کې یو غږ دوی واورېدی چې 15-14 نفره سپاره د ښځو له څنګو څخه تېرېږي او د دوی څخه ډېر لرې دي. تورن برونو د غصې او قهر څخه لړزېږي. د خپل لاس لاندې عسکرو ته یې قومنده ورکړه چې هغوی تعقیب کړي او هغوی هم په تلوار د سپرو په تعقیب پسې روان سول. په همدې وخت کې بله یوه تیاره په فضا کې ښکاره سول. دوره د غرونو په سر وهل او څو ځایه کورانه ډول بمونه وغورځول، لیکن یو پیر هم ورباندې ونه سو. حسن د همهغې درې په څنګ کې په یوه لوړه څوکه کې د خپلو ټاکل سوو مجاهدینو سره په سنګر کې د موقع په انتظار و او د خپل وضع سوي پلان د کامیابۍ لپاره په ډیر اخلاص سره د لوی خدای جل جلاله په دربار کې سر پر سجده ایښی او دعا کوله تر څو یې پلان ور کامیاب کړي. حسن د کلي د تباهۍ څخه خبر ترلاسه کړی و چې هغه ځای کې چې حسن سنګر نیولی و د ډیرو درختو له امله غر او د مجاهدینو مرکز هیڅ نه معلومېدی. تیاره ونه توانېدل چې د دوی مرکز د همدې درختو له امله کشف کړي، لیکن د مهاجم عسکر درې تنه ننوتل او د حسن او د هغه د مجاهدینو تر دم لاندې پورې راغلل. د تیارې د بمونو غږونه لا تر اوسه نه و درېدلي او په تللو آسپرو پسې د ایټالوي عسکرو ټکان شروع. د مجاهدینو د خوا یوازې یو واري پیر صورت ونیوي. د ایټالوي عسکرو ټکانو 2 نفره سپاره مجاهدین راوغورځول. د دې خوا مهاجم عسکر د خپل ټول جنگي ساز او سامان سره درې ته داخل شول او دوی ولیدل چې مجاهدینو ډېر ژر خپل شهیدان پورته او په تلوار بیرته له نظره غایب شول. مهاجم عسکر د دغې فتحې څخه چې مجاهدین ورڅخه تښتېدل ډېر مست و. تر اوسه لږ مشکلات ورته پیښ شوي وو. په فضا کې برتري د دوی وه. تورن برونو په دغه وخت کې د ډېر غضب څخه د سپي په څېر غپېدی او پر مخ روان. تیارو بیا د بمونو غورځول پیل کړل او زرپوشو هم غر تر اور لاندې ونیوی. یوه هنګامه جوړه وه. دوی لا تر اوسه د درې یوه برخه نه وه پوره کړې چې ناببره احساس کړه چې یوه زلزله یې پر سر را پرېوتل. 3 زرپوشونو چې په مخ کې روان وو یو ځای په یوه شیبه کې په خنده کې ور وغورځېدل چې یوازې د یوه حصه ښکارېدله. نور زرپوشونه چې د چا ورپسې وو او په ډېر سرعت روان وو له راوتلي زرپوش سره یې ټکر وکړ او یو انفجار رامنځته سو. غرونه یې په لړزه راوستل. د شا د خوا تپو ډبرې میده سوې او لاندې راولوېدې. د درو خولې یې بندې کړې. ډېر بېدینه عسکر د خپل ساز و سامان زرپوشو او اسونو سره تر خروار خارو لاندې سول. د 4 طرفونو ورباندې پیرونه شروع سول. باقیمان د سپرو هرې خوا ته تښتېدل او د پناه ځای په لټه کې وو. هر طرف ته چې تلل د مجاهدینو مرمۍ یو په بل پسې د مرګ کندې ته غورځول. کوم عسکر چې ژوندي پاتې وو غوښتل یې تېښته وکړي چې د حسن مجاهدینو یې لاره بنده کړه او د الله اکبر په کفر لړزونکي نارې یې ځمکه تر پښو لاندې ورباندې وښویول. قریب 1 ساعت وروسته د ایټالوي عسکرو نوم نشان له منځه ولاړی. یوازې 14-15 نفره ژوبل عسکر تسلیم او وسلې په ځمکه کېښودې. د سپیالو مردار جسد د خپل مړه آس وسنګ ته خلاصه سترګې پروت او د خپل عمل په سزا رسېدلی وو. مجاهدین چې د خپلو سنګرونو څخه راتاو سول او د غنیمت وسلو په راټولولو مصروف سول. مجاهدینو همیشه په ایټالوي وسلو چې په غنیمت نیولې وې جهاد کوي، لیکن حسن خپل مجاهدینو ته امر وکړ تر څو تر امر ثاني له خپل ځایونو څخه پورته نشي، ځکه د هغه بل طرف څخه دوړه او ګردونه د ده توجه جلب کړې وه. فکر کوي ایټالوي پوځیان د انتقام اخیستلو لپاره 2 وار حمله کوي او د خپل ماتې تلافي کوي. مګر کله چې هغوی رانږدې سول پوه سول چې د کوپرې څخه د عمر مختار مجاهدین د دوی کومک ته راغلل. حسن له خوشحالۍ څخه د تکبیر نعرې کړې. مجاهدین ورونو یې هم د دوی ځواب په کوپر ماتونکو شعارونو الله اکبر ځواب ورکړ. عمر مختار په داسې حال کې چې اوښکې له سترګو روانې وې خپل محبوب قومندان حسن یو غیږ ته راکش کړ او په غیږ کې ټینګ او په تندي یې مچ کړ. حسن هم لږ کښته او د خپل مبارک رهبر با ایمانه او بزرګواره لاسونه یې په سترګو مشل. د فتحې زیر د مبارک حضور ته وړاندې کړ. عمر مختار په خندا او تبسم بی اختیاره وویل مرحبا مرحبا. د طرابلس مریان داستان درنو او قدرمن اوریدل د چې نور څه وسول د په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. د خپرونه ما محسن احسان چمتو تاسو ته وړاندې کړه. دربیاست تاسو په درنه حضور کې حاضرې تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.